د خوست امنیه قومندانۍ لپاره د نوې ودانۍ د جوړېدو چارې پیل او نن ورځ د بنسټ ډبره د کورنیو چارو سرپرست وزیر خلیفه سراج الدین حقانی له لوري کېښودل شوه. په همدې موخه جوړو شویو مراسمو ته سرپرست وزیر په خپلو خبرو کې د امنیتي ځواکونو هڅې وستایلې او زیاته یې کړه چې د امنیت د لا ټینګښت په موخه به امنیتي ځواکونو ته ټول امتیازات او امکانات برابر کړي. موږ تاسې امنیتي ځواکونه چې کوم دي د دې ستړیا او تکلیفونه شپه ورځ او دا ډېر د تقدیر وړ دي او د دوی دپاره هغه امتیازات چې د دوی روحیه د دوی تقدیرول ورباندې کېږي باید موږ یې وکړو. افغانان د دې سرتسري امنیت ډېر خواهشمند وي، ډېر انتظار یې وکړو. خدای پاک نن موږ تاسو ته دا نعمت نصیب کړو. سرپرست وزیر همدارنګه په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې اوس مهال د ټولو هیوادوالو حقونه خوندي دي او څوک نشي کولی د دوی حقونه تر پښو لاندې کړي. نوموړي زیاته کړه چې اوس وخت د هیواد جوړونې را رسېدلی او په ګډه سره باید د هیواد جوړونې لپاره کار وکړو. دلته د پردیو ډېر قدر و تر موږ نه. نن الحمدلله موږ تاسو په سار او په مال هېڅوک هم سودا نشي کولی. تر دې نه لوی عزت غواړي بل سړکونه به جوړ شي، تعمیرات به هم جوړ شي، خو مهم چې شی دی مهم د زړه دی چې زړه جوړ شي. موږ تاسې اعتماد جوړ شي انشاءالله الرحمن. خدای به ټولې ستونزې حل کړي. د خوست امنیه قومندانۍ لپاره نوې ودانۍ په 3 پوړونو کې د خوست ښار په لویدیځه برخه کې جوړیږي چې هر پوړ به تر 13 پورې اتاقونه ولري. د مسؤلینو په خبره چې یادې ودانۍ په جوړېدو سره به تر ډیره د خلکو ستونزې هوارې شي. نن چې ډېر مشکلات لري د تعمیر په برخه کې، ځکه زمونږ زوړ تعمیر هغه 100 کلن تعمیر ده، ډېر مشکلات لرو. او بل دا چې هغه په یوه داسې ساحه کې موجود ده چې خوسمیشتو ته تکلیف ده، نو چې هغې ځای نه قومنداني دلته انتقال شي دا به یو خوسمیشتو ته یو راحت او آرام چې ده انشاءالله رامنځته کړي. د خوست امنیه قومندانۍ لپاره دغه نوې ودانۍ د 1 میلیونه او 500 زره افغانیو په لګښت جوړیږي چې مالي لګښت یې د کورنیو چارو وزارت پراختیایي او انکشافي بودیجې څخه ورکول کیږي او د جوړېدو چارې به یې د 15 میاشتو په موده کې بشپړې شي.